الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چید ایمان خاوندانو فضل کے زما یر پیدا کے اتقوا اللہ دا خدای نو یرے گے او بیا اللہ دا دغا تقوی او دا پریزگارے او دا یر دا پیدا کے دو یو خشتہ و مزیدار یو بہترین نسخہ منتخی چیغا بس سیدی کی دا سڑی پزلے کی دا اللہ یر پیدا کی او تقوی پیدا کی او پرہیزگاری پیدا کی نو اللہ فرمائی وکونوا مع الصادقین اغا خلق چے اغا رشتون خلقی پاکان خلقی داغی مجلس داغی صحبت او اغی سر تعلق اختیارات رونو دو خبری دی یو پا دی خپل زڑکے دا اللہ عظمت او دا خدای لوی کے نور دیتا تقوی وی چیو سڑی دا اومنی چیو لوی رب دی رب العالمین دا دی طولو کائناتو دی ازمک اسمانونو مالک او خالق دی او دا اللہ فما قادر دی مانی ویشی ہر وقت چو غواری مال عزت را کولی شی مال ذلت را کولی شی زما دا سر او سٹوکے دا دغلوے قدرت پہ اختیار کے دے دا دغلوے خدا عظمت او لوی او دا قدرت او طاقت چی اومنی خود بخود پڑکی یو یر پیدا کیگی او یر دی چی یر دا غزات تی سڑی خلاف ولیو کی پکار دی چی دا غزات خوشحالی پکار دی چی دا غزات لوی پزڑکی پیدای چی اگا خپا نشی اسنا کہ دا غزات میں خپا کرو میں ننیسی کہ دنیا کے میں پرید اخیرت کے با میں رو نیسی او کدا غزات ز خوشحال او ساتم دا ټول کائنات دا غزات په قبضه قدرت کی دی دا ټول بزما تابع وي دنیا کې هم خوشاله مخیرت کې هم خوشاله دې ته تقوا وي اوس دا د تقوا صفت بس پیدا کیږي نو د دې لپاره ډېر اسباب دي ډېرې وجې دي خو یو آسان سبب چې الله په دې آیت کې ذکر کړی دی
هغه د رښتونو خلکو د پاکانو خلکو صحبت مجلس او د هغې ملګرتیا حاصلول. ورونو رښتوني خلک څه ته وایي؟ صادقین. پاکان او نیکان خلک څه ته وایي؟ نو رښتونی انسان هغې ته وایي چې چا سره واده وکړي هغه پوره کړي. یو خبره چا سره وکړي هغه خبره دروغجنه نه کړي. مونږ خدای سره یو وعده کړې ده، هغه وعده دا ده چې مونږ الله یو منلی دی. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خدای یو منلی دی او محمد صلی الله علیه وسلم دا الله ښکلی بنده او دا الله رسول هم منلی دی. چې مونږ نبی علیہ السلام د خدای رسول ومنو چې دی د الله استازی دی او د خدای پیغامات به مونږ ته رسوي، نو اوس به د هغه پیغمبر تابعداري کې بس. که تا د دغه پیغمبر تابعداري وکړه خو ته رښتونی یې، تا د هغه رسالت منلی دی، او که د هغه پیغمبر خلاف ورزي دې وکړه، د هغه تابعداري دې ونه کړه، نو بیا ته دروغجن یې، رښتونی نه. رښتونی انسان هغې ته وایي چې هغه د خدای او د رسول بس تابعدار دی، پیغمبر علیه السلام په حیثیت د رسول او د رسالت مني. نو پکار دی چې هر سړی ځان رښتونی کړي، هر سړی ځان پرهیزګار کړي، خو د دغه رښتونولۍ او د نیکوالي او د صادقتوب آسان چل چې مونږ ته الله ښولی دی هغه د نیکانو خلکو صحبت دی او مجلس. ښه صحبت چې ته اوس حاصل کې تا ته د هغې نه څه فایده حاصلېږي که نه؟ د ټولو نه لویه خبره خدا ده چې مونږ ته الله وایي چې کونو مع الصادقین. د دې خلکو صحبت اختیار کې او مجلس جوړ کې ورسره. خو که مونږ ظاهر ته وګورو نو په ظاهر کې هم د نیکانو خلکو د صحبت او د مجلس یو اثر پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په خپله مثال ورکړي، وایي د ښه مجلس او د بد مجلس مثال داسې دی چې یو سړی یو عطاري سره کښېني، عطر فروش سره، دا د ښه مجلس مثال دی. نو یا خدا دی چې دا عطاري نه به لږ عطر والي، که عطر تې وانخلې هغه به خپل یو لامبه درکړي غوږ کې به کښېږي، او که داسې هم ونه شي نو بل به عطر اچوي یو څاڅکي به در باندې ولګي. که دا هم ونه شي نو هغه ګنټه نیمه ګنټه خو د خوشبویه مجلس کې تېره کړه. دغه رنګې د علماو د نیکانو مجلس ته چې لاړ شي نو یا خو به ته د دین تپوسو کې د مسلې به جواب درکړي، او که ته دې تپوسو نه کې بل چاته به مسله وایي ته به یې واورئ. که داسې هم نه به راته خپله یو مسله یو لامبه به د غوږ کې کښېني، یو مسله به درته بیان کړي د دین تا به پرې پرېږدي. که دغه هم نه رونو نو یو ګنټه نیمه ګنټه خو دې د دین د خوشبویۍ په مجلس کې تېره کړه. او د ګنده مجلس مثال نبی علیہ السلام ورکوي د اور والا خوا کې به کښېنئ، د اور د بټۍ په خوا کې. دا نه چې ګنې اور ناروا شی دی یا د اور بټۍ د ګناه شی دی، نه، دا یو مثال دی ظاهري. یا خو به دی کې اور به دی یو شغله راشي جامې وسوځئ، که دانې تورې به شي، که داسې نه نو د اور هغه بوی خو به در باندې یو ګنټه ولګي که نه، سپېمې به رې تورې شي. دغه رنګې ګنده مجلس کې چې کښېنې یا خو چې هغې کم کار کوي پوډرس کې ته به یې مسکې، جواري کوي ته به یې مکې، ناروا او زنا او بدعملي کوي تا باندې به مغه اثر پرېوځي. او که هغه اثر ترې وانخلې نا مجلس خو راته لږ خشته ښکاره شو، دا هم لویه ګناه ده. او که دغه هم نه هغه ګنټه خو د پلیتۍ په مجلس کې تېره کړه، که د ګناه په بدبویۍ کې خو تېره کړه. دا د هغې یو ظاهري مثال. نو مجلس خامخا اثر لري. تاسو د خپلې معاشرې ته وګورئ، کم سړی چې ښو خلکو سره کښېني دی به ښه کېږي، او کم سړی چې خرابو خلکو سره کښېني خرابېږي به. دا عامه قاعده ده. مجلس هغه یو بزرګ وای
یو سړی ول راغی ما ته جنت د رسېدو یو اسانه لار روښانه وی اختر مجالس الصلحاء وی د نیکانو خلقو سره ناسته پاسته اختیار کا دا د جنت یو اسانه لار او دا حقیقت دی هغه مجلس په سړي کې یو اثر پیدا کی زمونږ د دین په دې بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوی خواجه باقی بالله رحمت الله علیه خواجه صاحب باندې مشهور دی په هندوستان کې دا هغه مزار دی او قبر دی او د دنیا خلق اوسم دا هغه ملاقات او دا هغه زیارت دی تر دې حده پورې چې مسلمانان خو څه کې هندوان هم دا هغه قبر لري دا هغه داسې یو اثر او تاریخ لیکي دا هغه په لاس باندې چې خدای پاک هدایت خلقو له ورکړی دی نو هغه خلق چې هغه بذات د ده په لاس مسلمانان شوي دي کم هندوان او کم سیکان نو هغه 98 لاک کسان دي 2 لکه کم 1 کروڑ کسان دا هغه خلق دي چې د ده په لاس بیعت شوي دي او د ده په لاس ایمان راوړی دی او هغه خلق چې د ده شاګردانو د مریدانو د صحبت او د مجلس په برکت هغې ته هدایت ملو شوی دی هغه شمیر نه زیات نو ډېر نیک سړی ولی الله او بزرګ صاحب ډېر لوی بزرګ دې بزرګانو باندې مختلف حالات راځي کله یو تکلیف کله بل تکلیف کله یو مصیبت کله بل مصیبت کله ډوډۍ وي کله نی کله جامه ملاوي کله نه ملاویږي کله دومره لنګر چلیږي چې سوونه او زرګونه خلک په ډوډۍ ناست دي کله د یو کس ډوډۍ هم نه قاری طیب صاحب رحمه الله لیکلي دي په خطبات کې وی یو ځل یې میلمانه رالل چې میلمانه رالل دغه وخت کې د خواجه صاحب کره سنو دې کور ته لاړ او بار روت دننه بار کېږي چې خدای میلمانه خو هم د عزت میلمانه دي سوالم نشم کولی چې چاته ویم چې دې میلمانو له ډوډۍ راوړه او کور هم څه نشته دا میلمانه ورباندې پیښ شو چې داسې معلومیږي چې دا خو د ډوډۍ په وخت کې مونږ رالو خواجه صاحب کله خوراک څه نشته چې لږ ساعت تېر شو د ده یو مرید و هغه هوټل کړی و د هوټل دوکاندار هغه چې پوه شو په ده باندې چې خواجه صاحب خو میلمانه راغلي دي او دومره څه کور شته نه چې د میلمه له راوړي نو هغه په منډه لاړه خپل هوټل له او په هغې کې یې ښه مزېدار چې په هوټل کې د خوښې کم خوراکونه یو کاسه کې په یو ډونګه کې هغه واچول او دومره هوښیار سړی و چې نیغې خواجه صاحب له راونړل که نیغې دلته راوړمه نو دا بیا دې میلمنو ته ملامته شي چې یاره دوی کره کور څه نو د باره چا شی راوړه نو هغه خوانچې ډکه کړه او هغې خواجه صاحب کره کور ته ولېږل راغې جومات ته خانقاه ته راغې وی صاحب تاسو له کور ته ورشئ خواجه صاحب پیش چې کور ته لاړ بیبي ورته وویل چې دا خوانچه چا رالېږلی وی شابه راکړه هغې د هغه اعلی خوراکونو او ترکارو سره اوچته کړه میلمنو ته مخکې کېښود سترګې اوچتې شوې خوشحاله شو چې دا خو مونږ کره سوونه او مفتو کې خدای پاک دومره سامان راوړ او هر قسمه خوراک پکې د هوټل کې تیار شوی دی میلمنو ډوډۍ وخوړه ښه په عزت رخصت شو چې رخصت شو خواجه صاحب هغه خپل مرید ته وایي هوټل والا ته وایي دې خوا راشه اوس دې خوشحاله ده او د دې بزرګانو د خولې نه بعضې وخت یو خبره غیر اختیاري وخیږي هغه خدای پاک پوره کوي هوټل والا ته وایي دې خوا راشه مرید صاحب وی تا خو نن زما سترګې اوچتې کړې او میلمنو ته یې زما عزت جوړ کړ حالانکې مونږ کره کور د ډوډۍ درک نه لګېد اوس وایه څه غواړئ شابه وایه مانگ کیا مانگتے ہو څه چې غواړئ اوس وایه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر وی بعض وقت یو انسان به ببر سر نیولی جامع به خیرنی دوړي به پهلوتی خو کدی قسم په خدای خوري چې زما دې په الله قسمی چې اوس به خدای باران کوي
شین اسمان دی د اوریځ نام و نشانم نشتا. نو خدای به دې په دې قسم کې دروغجن نه کي اوریځ به را پیدا کړي او باران وشي. د نیکانو د خدای نه بعضې وخت یو خبره وکړي د هغه په الله دا یقیني چې دا کومه خبره کوم دا به الله کوي. خدای پاکه کار کوي. نو دې مرید ته وایي هوټل والا ته وایي مان کیا مانتے ہو، غواړه چې څه غواړئ چابه. هوټل والا مخیار سړی هغه وایي که پیسې غواړم خو زما ډېرې دي، که بچي غواړم ام م شته، که د دنیا عزت غواړم ام م شته. راشه داسې شیو غواړه چې کم پسې ګرځې. وی حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو، تو چی سنگے مانا آغا سے جوڑ کا. مطلب یہ دو چی ستا مریدی کو مو تسبیحنو ما خدای خبر چی چی تب نیک بمرانا جوڑ شو کبا جوڑ نشی. نو چی ستا غنده جوڑ شو مو خواجہ باقی باللہ رانا جوڑ شو کو دا ٹول ہندوستان خلق با ملاسون اخکولے. مسلمانان سکے ہندوان بمرازی دا خودیر لوی عزت تے دا خدای پلیزم دا بندگانو پلیزم. وی حضرت مجھے اپنے جیسا بنا دو، تو چی سنگے مانا کا سے جوڑ کر. خواجہ سے وہی چی دا سڑے ہو اخیار دے خدا حد نہ ډیر اخیار دے. اخیارتیا کی خدا حد نہ ډیر نہ ګوره. اچھے سڑے د خپل اندازې نه یو لیش نور اوچت اخیار شي نو هغه اکثر بیا درزار خوري. د خپل اندازې لاندې د خپل دماغ او د عقل لاندې په خپل دنیا کې چلے صادر نه مخبې نو بس. وته ویل کړه څه کار د چې سوال خو دیو که خبره دیو کړه خو د خپل صادر نه دی اوچته کوي. ستا په لوښي کې چې څومره شی ځایږي د هغې نه د زیات شی غوښتی دی. دا سوال مه کوه بل څوک غواړه. او دې خو پوه شو چې دا ما دا کار کېږي. وی نه صاحب بل څه نه غواړه، مال دولت دا نور څیزونه میزونه خو ما سره ډېر. بس همدغه یو سوال کوم چې مجھے اپنے جیسا بنا دو. او بیا وی مجھے اپنے ہی جیسا بنا دو چې ته څنګه بالکل همغسې به مانه جوړی. یو ذره بر به زما ستا منځ کې فرق نه مانه به خواجه باقي بالله جوړی. او تی ساده د خدای دا سوال وکړه بل څوک غواړه. او پوه یم کوس یو مثال دی، یو بوجۍ کې 2 منه غنم راځي او ته پکې 4 منه چې څه چل به کېږي چې زور ورکې بوجۍ بچلی. یا که یو کاسه کې 1 کیلو پی راځي او ته پکې 2 کیلو اچې نو تویږي به دی وجود ته به نه ګورې. د هر چا خپل لوښي د بعض انسان قد رکوټي وجود یې رکوټي هغه له خدای پویا عقل علم هوښیارتوب ډېر زیات ورکړي. بعض انسان دومره اوږد او غټ وجود یې لکه د اتي عمره عقل پکې د یوې کاسري برابر نه. چټاکې عقل او پویه پکې نه، علم پکې نه، پویه نه. نو وی ګوره ستا لوښي رکوټی دی او داسې شی غواړه چې ستا دې لوښي کې ځایږي. وی نه صاحب همدغه یو سوال مې دی چې مجھے اپنے جیسا بنا تو چې څنګه مانا باغه سے جوړی. خواجه صاحب ورته ښه راځه دننه که خپلې خانقاه ته چې کوم د خلوت ځان له کوټه وه او څادر یې پې واچو او الله طرف ته توجه کوه، مراقبه پې وکړه. دا بزرګان د دې خپلو مریدانو سره یو ځای یو عمل کوي هغې ته مراقبه وایي. مریدان هم ناست دي او دا پیر صاحب هم ناست دي او دې د خپله توجه دي مریدانو باندې غورځوي او کوشش کوي چې د هغې اصلاح وشي. د اسلام مختلفې طریقې وي، په خولې هم اصلاح کوي، د خدای او د رسول خبرې ورته کوي، د نیکانو علماو بزرګانو واقعات ورته بیانوي او د هغې د هغه مجلس او د صحبت یو اثري هغې ته توجه وایي. هغه خپله توجه ورباندې ورغورځوي چې رده د دې ضد لکه یو بلف ته چې یو شي ونیسي او د بلف رڼا پې غورځېږي، یا یو اور ته یو جامه لمده یو تیرې اور ته ونیسي نو اور نه پې هغه شعاع راځي او هغه ډونډوالې ته ختمېږي. دغه رنګې د دې بزرګانو د مجلس یو اثر هغه اثر یې پې ورغورځو ناستو. بعض نور مریدان اوس په انتظار دي چې یاره هوټل والا خو مرتبې ته به اوس ورځي چې روځي نو خواجه باقي بالله صاحب غوندې بزرګ به دې جوړ شي. قاری طیب صاحب لیکي دومره توجه یې هغه له ورکړه او دومره ساعت یې پې تېر کړ چې د هغه هوټل والا باطن
دن حالت خو سکے چی ظاہر شکل بدل شو دا خواجہ باقی باللہ سے پشانتے ہو کر دے دا باطن اصلاح خو لوی خبر دا اخوش و شو ظاہر کی شکل بالکل بدل شو لکه مثلا یو اوس بنا دی راواغشتا اور کې دیو منډلا او دا سوځيږي چې راوی باسي نو شکل هم دا غي دا اور ګرځیدلی اورم تک سوریا وغه اوس بنم سره ګرځیدلی دغه رنګ را دا شکل د خواجه سے غوندش په ذالک ما غوندش ویو مزید دی دیم را پاسه دا وغه مرا پاسه چې دا کوټې نه روتل د دواړو شکل یو شان مخ سترګې رنگ خدای پاک اوس مریدان وي چې زمونږ پیر صاحب پکې کم یو دی خواجه صاحب کم یو دی هوټل والا پکې کم یو دی اوس به مونږ پیر صاحب پسې پیژنې دغه دواړه یو شان بالکل را روان دا دغه صحبت او دا هغه لږې ناست دی هغه ظاهري اثر وي زمونږ پیر صاحب پکې کم یو دی او زمونږ هغه پیربی کم یو دی هغه هوټل والا یو مرید پکې هوښیار والا کوي چې دا کم مخکې را روان دی دا زمونږ پیر صاحب دا چې ایغ نیغ روان دی او چې دا کم یو خپه داسې وړي او بل اوچتی او سر یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي دا هوټل والا دی د په دې سر دونه بوج پروت دی لکه چاته چې دوه منیزې بوجۍ په سر کې او کله کوږ روان یو خو کله بل خوا روان دا هغه هوټل والا دی خبرې یو شان شکل یو شان ادا یو شان ګرځېدل یو شان وی مونږ به خپل پیر په دې پېژنو چې دا نیغ روان دی کم او چې دا کم کوږ ګرځي لکه لوی پڼ چې په سر یې دا هغه هوټل والا دی واقعي همغسې شوه قاري طیب صاحب د علوم دیوبند محتمم تیر شوی دی ریلوې بوزن او وایي یو شپږ ورځې پس هغه هوټل والا مړ شو هغه طاقت یې ونه لرل وفات شو نو صحبت او مجلس دا یو ډېر لوی اثر لري صحابه کرام چې دا مونږ ورته صحابه وایو دا صحابه ورته ولې دا د صحابي جمع ده او صحابي هغه چاته وایي چې د پیغمبر علیه السلام سره صحبت او مجلس شي همدغه خلک و ډاکې به یې کولې لارې به یې شکولې شرابونه به یې څکل بوتانو ته به یې سجدې لګولې خو چې راغلل او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره لږ صحبت شوی دی نو خدای پاک ته حضرت ابوبکر صدیق جوړ کړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته خدای جوړ کړی دی حضرت بلال رضی الله عنه ته خدای پاک جوړ دا هغه معمولي لږ صحبت ته وجه د کافر یو لوی رئیس د مشر د یمامې سردار سمامه نوم د سمامه روان دی حج لو صحابه کرامو له په ګوتو ورغه گرفتار دی ریوس نبی علیہ السلام نه مدینه منوره ته وی سیب د یمامې د ټولو کافرو رئیس سردارم گرفتار وی د ستن پورې وتړی د جمعه ستن پورې وتړی اوس نبی علیہ السلام نه خدای ډېر لوی عقل او پوهه ورکړو ډېر هوښیار د هغه مقصد دا چې د جمعات کې تړم چې د ما د صحابه سره او ما سره لږ صحبت پیدا شي د دې اثر به پې وغورځېږي چې سار وختي نبی علیہ السلام پر راغی ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچ دی دی څه حال دی دی وی صاحب پړه کې مې درې خبرې یو خبره خدا ده که ته ما پرېږدې نو په یو ډېر لوی سړي باندې به خپل احسان ورواړی ځکه زه د ټول قوم سردار نو زما ټول قوم به ستا تابعداري په هغوی به ستا احسان ورواوړي او صاحب که پیسې غواړي نو چې څومره دولت غواړي ما ته ووایه چې زما وطن والا ته سوال جواب وکړم دله راولېږي ما به پرېږدې او که وجنې مې نو مړ مې که نوم دې مرا باندې کېږي ځکه د ډېر لوی قوم مشر سړی پیغمبر علیه السلام اډو غږونه که روان شو سار پہ بیا راغوی ما عندک یا سمامه سمامه څه سوچ دی دی وی صاحب ان تقتل زاده من که ته ما وجنې نو ګورې زما ډېره لویه وینه ده ډېر لوی نوم دې را باندې کېږي او که ته مې پرېږدې ان تنعم علی شاکرن نو زه به ستا ډېره لویه شکریه ادا کړم ځکه په ما ستا احسان داسې جوړه که چې زما په قوم ته احسان کړي
او که مال غواړې دولت غواړې نو بس چې څونه غواړې ما ته ووایې زه به قوم ته سوال جواب وکړم دله به راولېږي. بیا هم نبي علیه السلام اړو غږونه په درېیمه ورځ پې بیا راغی، بیا یې تپوس کوي ثمامه څه سوچ دی؟ وی صاحب هغه پرونه درې خبرې دي. وی اطلقو ثمامه پرېږې دی ځه، مفتو کې هم پرېښودې ځه. چې څنګه یې پرېښود دی د جومات نه بار ووت، روان شو. د جومات نه بار یو باغ و هغې ته ننوت، هغې کې مزېدارې خشته وبې په هغې ولمبل. واپس راغی، چې راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناست. ثمامه بیا څنګه راغلی؟ وی صاحب یو څیز لرانه، وی د ما د قسم په خدای وي د اوس نه لږ ساعت مخکې ستا د مخ نه خراب مخ ما ته بل نه ښکارېده. اوس ما ته د ما په زړه کې ستا د مخ نه عزتمن مخ بل نه ښکاري. وی لږ ساعت مخکې ستا د ملګرو نه خراب ملګري ما ته بل څوک نه ښکارېدل. وی اوس ستا د ملګرو نه خشته او خواږه ملګري ما ته بل څوک نه ښکاري. او ستا د کلي نه خراب کلي ما ته بل نه ښکارېده. اوس وی ستا د کلي نه خشته او ښکلې کلي ما ته بل نه ښکاري. د خدای رسوله ما ته کلمه وښایه چې زه اسلام راوړم، مسلمان شم. نبی علیہ السلام ورته کلمه وښوله، خدای مسلمان چې مسلمان شو. وی صاحب زه خو حج له روانم عمرې له، او ستا ملګرو نیولې څوک هم؟ وی لاړ شه خپله عمره دې پوره کړي. مکې مکرمې ته راغې، دا خبره خوره شوې وه چې د یمامي سردار هغه مسلمان شوی دی ثمامه. چې راغی د مکې خلک ورته راپاڅېدل، هلکه وایي ته سوابي شوې بېدینه شوې، دا دې څه وکړل؟ دی ورته وایي نه بېدینه نه یم، ما ته خدای د پیغمبر علیه السلام په ملګرتیا کې اسلام را نصیب کړی دی. او وی نورې خبرې به نه کوې ګورې. وی قسم دی که نورې م ګډې وډې وې نو زما د وطن نه چې څومره غله راځي یو دانه به م د نن نه پس د لګورې نه راځي. لکه مکې مکرمې ته چې څونه غنم به راتله د دره کلي نه به راتله. مکه مکرمه خپله غرۍ د علاقه د غنم پکې نه کېږي وه. وی یو دانه به م نه راځي. وی دا م وورئ اوس به د ما د کلي غله هله خورئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راته حکم وکړي. که هغه راته حکم ونه کړي یو دانه به م دله نه راځي. دا دومره انقلاب پکې ولې راغی؟ صرف 3 ورځې د پیغمبر علیه السلام جومات کې تړلی شوی دی، او پیغمبر علیه السلام به سره ټولې 15 منټه هم خبرې نه دي کړې. دا د هغه معمولي صحبت اثر. صحبت کې چې کوم اثر دی، په ناست او په مجلس کې چې کومه فایده ده، دا په ډېرو سکولونو او کالجونو کې نه حاصلېږي. که بچې دې بوته او تا په سکول او په کالج کې هم داخل کو، ښه تعلیم دې م ورته وښو، یا دا زوی ستا د دین کتابونه راوالی وغه ګوري، په یادو لګیا دی د اردو کتابونه او د پښتو ګوري. خو چې دی یو 10 منټه م یو نیک انسان سره، یو بزرګ سره او عالم سره کېناست، د جون کې چې په هغه 10 منټه کوم انقلاب راځي، قسم دی که په کلونو په هغه سکولونو او کالجونو کې یا په هغه کتابونو کتو کې هغه انقلاب راشي. دا خو د جاندار مخلوق اثر د بېجان درته وویل. یو آسان مثال دله درکم. دی جومات کې دا لوښه پرته ده، دا واښه، دا لوښه د دې شړو مړو علاقو نه د دې پټو نه تاسو راوړئ. دا خلک اوري بیا او د څاروو خپو ته یې اچوي. دا څه ده که نه؟ د ایران کې خلک غورځوي، خلک یې بلوي، څاروو ته یې اچوي او سوټې پې جارو کوي. لیکن دا لوښه چې جومات ته راغله او د جومات سره صحبت اختیار که تاسو پې د پاسه مونځ هم وکړه، ځکه نه دا لوښه دې اوس څوک د څاروو خپو ته واچوي که دا دې څوک غوجل کې اوس غورځوي. یا یو رومال دې تاره دکاندار نه واغېشت، خلک پې پوز هم پاکوي او دس هم پې اوچوي، ماشومان هم پې پاکوي، د ماشوم ورونین ته جوړوي. لیکن که هغه رومال تا راوسته او د قرآن حکیم نه رته وکړه، د قرآن سره له صحبت پیدا شو، زه اوس پې پوزه پاکه کړه، اوس پې اودس مات کړه چې ټکه کافر شي. ولې؟ ځکه د دې رومال دا صحبت او مجلس د خدای د قرآن سره پیدا شو. یا بل مثال درته وویم، جامو کې خلک د کافرو دا ګولې چې دا سپینې هسې په صندوق کې د کافرو ګولې پرتې، جامو پورې دې مږلې نه، که تا هغه جامې راوالې او ته یې واغوندې، ستا د هغه جامو نه هغه بوی ځي که نه ځي؟ دا د هغې هغه اثر.
یا عطر دی راواغشتل بکس کې دی کېښودل، ګلاب دی راواغشتل او بکس کې دی کېښودل، بیا تا هغه جامې واغونده د هغه ګلابو بوی به دي. نو چې کوم څیز بیجان څیز دی، عطر دی، کافور دی، ګلاب دی، لوخه ده، د دې څیزونو د ښه څیز سره یو تعلق یو مجلس پیدا شي، هغه پکې اثر کوي. نو چې نیک مسلمان د یو بزرگ نیک مسلمان سره صحبت او مجلس وکړي، ابه څنګه اثر نه کوي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه بزرگ تیر شوی، دا د په زمانه کې د مجوسیت یو دور. هر زمانه کې د کفر مختلف قسمونه. مجوسیان هغه خلک دي چې هغې اور ته سجدې لګوي، د اور عبادت کوي. یو لوی مجوسی و، هغه دومره زبردست عامل و، دا سحر او جادو مادوی مزده و چې هغه د بادشاه مجلس قبضه کړی، د بادشاه مجلس ته ځان رسولی او بادشاه دی دا عقیده پیدا کړې وه چې دا اور زمونږ خدای را د عبادت به کوو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه خو پوه شو چې دا سړی خو د بادشاه دربار ته ځان ورسو. اوس هم ګورې دا قاعده ده، بېدیني چې په ملک کې خورېږي داسې نه شي خورېدی تر څو چې یو وزارت یا صدارت قبضه نه کړي. بېدیني چې کرسۍ ته ورسېده په اسانه خورېږي، چې کرسۍ ته نه رسېدلې نه خورېږي. اوس هم دا بېدینه خلک لاړ شي او د بادشاهانو وزیرانو او د دغې خلکو هغه تقرب او نږدېوالی حاصل کړي، نو د هغې په ذریعه بیا په منډه منډه خورېږي. نو دغې بدبخت هم دا خپل زهر د بادشاه د وخت بادشاه ته وروسو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه عالم هم و، هوښیار بزرګ هم و، او پوه شو چې دا خو به ټول نظام د مجوسیت شي، ټول خلک مجوسیان کېږي. ورغی هغه بادشاه عبادت کی صاحب دا لرکو. بادشاہ ورته وی ولې لرکو؟ وی دا کافر دی، مذهب غلط دی. وی ته راشه هغه سره بحث وکړه، که تا هغه پړ کړ نو بس زه به یې د ځان نه وشړم، لر به یې کړم، بلکې د هغه دین او مذهب به ختم کړم. او که هغه دې پړ نه که کیدی شي هغه په حق یې، نو ته په ما هغه سړی ولې لر کې؟ او مجوسي م اعلان کړی وی چې څوک ما ته په غلطه وي او ما ته کافر وي، را دي چې دا مسلمانان ما سره د مناظرو کې مقابله دې را سره وکړي. خلک هم پریشان. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېره ښه د وخت پې مقرر ټیم یې پې مقرر کړ. هغه ټیم نه ډېر لوی علما او مسلمانان هم راغلل، مجوسي هم راغی او د هغه هم بلا ملګري راغلل، بادشاه هم ناست دی، د بادشاه دربار کې دا مقابله شروع. خبرې اترې کېږي، هم چالاک و ډېر زبردست. یو ټکې پکې دا د خولې نه د مالک ابن دینار رحمت الله علیه وخت وی لکه ته د اور ولې عبادت کوې؟ څه چل؟ وی زه د ځکه عبادت کوم چې دې مونږ له ډېر لوی خیر راکوي، ډوډۍ راله پخوي، که دا اور نی زمونږ ژوند نه چلېږي، زمونږ کاروبار نه چلېږي. او بل دا دی چې دې اور سره مونږ تعلق جوړ کړو چې دا بیا وروسته سوځوي نه. اوس د سجدې ولګو نو بیا چې پکې پرېوځو سوځوي به هم نه. مالک ابن دینار رحمت الله علیه 100 کاله د اور عبادت وکړ، ورته وی او یا کاله یا 80 کاله. نو بس تا خو به سره دوستانه جوړه کړي ویا وی ځکه نو اوس پکې لاس ومنډه چې 80 او یا کاله تا د سره دوستانه جوړه کړه، لاس پکې ومنډه، نو که لاس یې ستا نه سوځو نو دا بیا سته په حق یې. او که کمبخته اوس دې لاس سوځوي او یا کاله ستا ورسره دوستانه جوړه نه شوه، نو خدای خبر سبا مرې که بله ورځ مرې قیامت کې به دې څنګه بچ کېږي. او ته څه وایي؟ هم پوره هوښیار وی تره چې عبادت کې مجوسي وی مالک ابن دینار ته وی زه د دې اور د مالک د دې د رب. وی ستا څه خیال دی چې دا اور د چا په قبضه کې دی؟ وی د هغه خدای. د دې تو او مړه کول او بلول د هغه په اختیار کې دي. وی تا څو کاله د دې اور د خدای عبادت وکړو؟ 80 او یا کاله مثلا. نو وی تا خو به د دې اور د مالک سره دوستانه جوړه کړي که نه؟ وی او. نو وی تا د اور مالک ته ووایه خدای ته چې دا اور راته شړ کا، تم پکې لاس ومنډه که نه پته به ولګي چې ستا لاس سوځوي که نه سوځوي. چې ته ما ته وایې تا اور سره دوستانه جوړه کړې، نو تجربه پې وکړه چې لاس سره سوځوي که نه. زه تا ته وایم چې تا خو د اور مالک سره دوستانه جوړه کړې ده، ته هغه ته ووایه چې دې اور کې درته فرق پیدا کړي چې لاس ته سوځوي که نه سوځوي.
خدای پاک اوس پس جواب ورکړي. اوس مسلمان خو په دې نه معلومیږي چې اور به الله سوځوي، دا به مسلمان نی او که سوځوي مسلمان به نه وي او که نه سوځوي مسلمان به. خیر د مالک ابن دینار رحمت الله علیه بروسه خو په الله وی لکه یو چل کو راځه اور به لوزم پکې لاس باندې تم پکې ومنډه. زه د اور د مالک عبادت کوم سره د اور عبادت کې. که د ما لاسې وسوځو زه په حق نه، او که د ما لاسې ونه سوځو زه په حق یم. که ستا هغې وسوځو ته به په باطل او که ستا لاسې ونه سوځو ته په حق. فیصله په دې شي. هغه هم یو ډېره ښه ده، را میدان ته شه. بادشاه وی دا خو اسانه فیصله اور یې صاحب بل چې اور یې بل که مالک ابن دینار رحمت الله علیه پکې لاس ومنډه، مجوسي هم پکې لاس ومنډه. مالک ابن دینار پکې لاس منډي وي ګوره کنه لاس مجوسي وي زما دې ته ګوره دا هم نه سوځي. خدای پاک چې دې لاس راوباسي هغه هم راوباسي، چې دې لاس ورومنډي هغه هم پکې لاس ورومنډي. حیران شو خلک هم چې کوم یو په حقه دی. که دې په حق دی د هغه لاس ولې نه سوځي، او که هغه په حق دی د دې بل لاس ولې نه سوځي. بادشاه حیران دی. او مالک ابن دینار چې څنګه لاس ور ومنډي او خپ پکې لاس غوپه کې چې ګوره کنه نه سوځي ویښتې مو مجوسي وي زما دې ته وګورې د دم ویښته نه سوځي، ما پکې د دې ترخه پورې ورغیب که ځه زما لاس دې وسوځي. لاس نه دواړو د اور نه لاس راوویست، فیصله ونه شو. یو وی زه په حق یم، د هغه ملګرو وی دی زنده باد، بل وی زمونږ دا په حقه دی زنده باد، د هغه لاس یې ونه سوځي. مجلس خور شو چې بیا به بل وخت مقرره اوس فیصله ونه شو. مالک ابن دینار رحمت الله علیه چې کله کور ته لاړ د شپې خدای ته په ژړا شو. وی خدایه ما ته پته ده چې زه په حق یم او ته زما رب او مالک یې، او دغه مجوسي ما ته پته ده چې خدای دا په ناحقه دی کافر دی، د اور عبادت کوي. رب العالمین اویا کاله مې ستا عبادت وکړو، روجې مې ونیولې، منځونه مې وکړل، د شپې مې راته وجړل، نو خدای ایله د مجوسي برابر دې کړم. که ماله تا یو لوی فضیلت راکړه چې دا اور زما لاس نه سوځوي، نو د هغه مجوسي کافر هم نه سوځوي که نه، زما او د هغه منځ کې څه فرق شو. دا یو کالو زما د روجو د منځونو د عبادت او د جړاګانو دغه فایده ما ته ورسېد چې د یو مجوسي برابر شو. په دې جړا کې وده شو. چې وده شو رب العالمین سره ملاقات شو، غیبی خدای سره ملاقات شو. ولی پریشان ہے مالکا؟ وی سیب ستا دی خدای ته پریشان یم، حیران څه چل دی؟ وی د شپېتو یو کالو سیله دې راله دا راکړه چې د یو مجوسي برابر دی. زما لاس خو ټیک د ستا په فضل اور نه سوځي، خو د هغه غم نه سوځي. وی مالکا تا سوچ نه دی کړی، دا اور مونږ پتا ګلې گلزار کړی دی، ستا لاس نه سوځي. دا د مجوسی لاس چې نه سوځي دا ستا د لاس د برکت نه نه سوځي. ساده سړیه ته لاړ شه او ټیم ورسره مقرر کا، هغه د جدا لاس اور کې ومنډي چې ستا لاس سره یو ځای نه، ته دې مخکې ومنډه یا هغه دې مخکې ومنډي، پته به ولګي چې ستا هغه سوځي که د هغه هغه سوځي. بس دی خوش پوه شو. بیا بادشاه ته درخواست ورکوي صاحب هغه مقابله بیا کړي. ټیم یې بیا مقرر چې مقرر یې که هغه هم راغی، هم پوه دی هوښیار دی. څنګه چې نیکانو خلکو سره الله امداد کوي، دارنګې د فاسقانو فاجرانو سره شیطان امداد کوي. شیطان هم یو شی دی که هر سړي ته ځان په حق ښکاري. شیطان ورته خپل د شیطاني عمل دومره خشته کي که ته زرها نصیحتونه ورته کوې ستا هغه پیسر نه کوي. که یو ګنټه موږ دلته نصیحتونه ورته وکړو، جنازه کې وکړو، جمعه کې وکړو، بل ځای وکړو، بس دی وایي یاره انشاءالله العزیز چې که خیر دا چې کوم استاد راته راسوخول په دې به زه عمل کوم، خو چې لږ غوندې د مجلس نه پاسي هر څه هېر داسې ده که نه، هر څه ختم. حضرت حنظله رضی الله عنه په لاره باندې روان دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مخه ورغی، ډېر زیات پریشان و. حضرت ابوبکر صدیق نافق حنظله، وی صاحب حنظله ګډوډ شوی دی، زما پړه کې د منافقۍ او د نفاق د ګډوډوالي سر پیدا شوی دی. وی ولې حنظله؟ په څه وجه؟ وی چې د نبي علیه السلام په مجلس کې ناست یو، نو وی جنت او دوزخ راته مخامخ په سترګو ښکاري، بل شان یو. او چې د نبي علیه السلام د مجلس نه پاسو د ښځو د بچو سره یو ځای شو،
نو بیا هم هغه حالت نی، بیا هم دنیا را مخ کی، نه جنت را یاد او نه دوزخ را یاد. دا هغه مجلس کې یو شان یو چې کور ته لاړ شو بل شان یو. حضرت ابوبکر صدیق ویل لکه دا خو زمونږ هم حال دی، مونږ هم چې نبی علیہ السلام سره ناست یو طبیعت هم بل شان د خدای نه یریږو، جنت دوزخ راته په مخامخ ښکاري. او چې د هغه نه ځان له شو بچو او ښځې سره یو ځای شو بیا هم حالت بدلي. زه چې ورشو نبی علیہ السلام راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کېناست، وی نافقه حنظله صاحب حنظله ګډوډ شوی دی. وی ولې څه چل پې شوی دی؟ وی د خدای رسوله چې تا سره ناست شو نو مونږ ته خدای ښکاري، جنت دوزخ ښکاري، بل شان یو. په نیکۍ کې مونږ وایو چې زمونږ نه لوی اولیا نور نشته. چې ستا ناخوا شو د ښځو د بچو سره ګډوډ شو، هر سره نه یېرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اے حنظله چې تاسو ما سره کوم مجلس کې ناست یې او زما نه پاسې او په هغې حالم تاسو هغسې یې لکه چې ما سره ناست یې، ستاسو حالت به دې ته ورسېږي چې فرشتې به سره په لاسو کې ستړي مشي کوي، داسې حالت ته به ورسئ. لیکن کله به یو شان یې کله بل شان. د بچو سره او د ښځې سره ناسته پاسته نو دنیا نظام هم چلول پکار دي که کله به هغسې یې کله به داسې یې. نو د مجلس یو اثر یو صحبتي. دلته زمونږ په دې کلي کې هغه شیخ صاحب و خدای پاک دې وبخي خلیل شیخ صاحب باباجي زمونږ خبره کوله، وی د حاجي محمد امین صاحب رحمه الله مریدو. نو هغه به وی چې د حاجي صاحب سره ناست یو نو مونږ اولیاء الله یو، بزرګان یو، او چې د هغه د مجلس نه مونږ راپاسو نیکان یو، او چې لږ غوندې کلي ته راورسو مسلمانان یو، او چې کور ته ننوځو بیا راته پته نه لګي چې اوس څه شی یو، بیا رانه ځان خطی. دا د هغه د هغه مجلس اثر او د هغه نزدېکت او تقرب یو اثر. یو بزرګ چېرته مخکې زمانه کې تېر شوی نو یو ځل د ګناه څه مطالبه ترې چا وکړه، انکار یې وکړو، نه ګناه ده کو ناروا کو. 40-50 کاله پس دا بزرګ وایي چې 40-50 کاله پس چې عمر مې ویا او تیا ته ورسېد شیطاني وسوسې به راله راتلې. چېرې زه ځوان وم یو وخت کې د یو ګناه مطالبه در نه چا کړې و تو نه کړه، کړې به دې و دا ګناه بیا به دې توبه استې وکړه، دا وسوسې مې لږه راځي. نو دې لار خپل یو بل مشر له یو عالم ده وی صاحب مخکې د یو ګناه مطالبه رانه چا کړې وه هغه وخت مې ترې نفرت وکړه چې نه کوم دا ګناه. اوس 40-50 کاله پس راته دا زړه ته راځي چې دا ګناه به دې کړې وه توبه به رېستې وه او هغه وخت مې ترې نفرت و. دا ولې؟ وی هغه زمانه ستا نبي علیه السلام ته نږدې وه، اوس تا دا زمانه د پیغمبر علیه السلام نه لرې شوې ده. بله سته چې کومه علاقه نږدې وه ډېره روښانه، کومه چې ته لرې هغه تیارې. هغه دور پیغمبر علیه السلام ته نږدې و، د هغه شعاع او اثر زیات و. اوس قیامت ته نږدې کېږي، دجال ته نږدې کېږي، هغه اثر رو یو پوټې کمیږي. دغه رنګې مالک ابن دینار رحمت الله چې لاړ بادشاه ته بیا مناظره کړ، بیا راغوښت، مجوسي هم راغوښت او دی هم راغی، دنیا خلک بیا راجمع شي. وی په څه به فیصله کو؟ مجوسي وی صاحب هم پرونی خبره اور به بل کوی ډېره ښه چې اور یې بل که کېناسته. مجوسي ورته وی راځه د خوا کېږه چې لاس پکې ورمنډو دی اور کې چې پته ولګي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورته داسې کار پرون ما ورته خطا شوي، لاول به زه لاس منډم بیا به ته منډې، او یا ته مخکې لاس ومنډه بیا به زه منډم، نو پته به ولګي چې زما لاس سوځي او که ستا سوځي. مجوسي رنګ جوړ شو، هوښیار و، د شیطان هغه اثر و پې. ورته وی نه یو ځای به لاس منډو، وی نه یو ځای به نه کوو، یا زه مخکې لاس منډم خو چې ده به لاس اور ته نږدې که هغه به هم راوړم. وی نه ته مه راوړه لاس، یا ته لاس ومنډه په اور کې یا به زه منډم، یو ځای به دواړه لاسونه نه په دې سره جګړه. مجوسي هغه نه منله او ده به وی نه هم داسې چل کو. بادشاه وی چې دې کې څه چل دی، یا یو ځای لاسونه منډل یا ستا مخکې ور ده وروسته دې کې څه چل دی. ورته وی صاحب دا اور ما ته خدای پاک یخی، ده ته نه، دې پلید ته. زما د لاس د وجې نه د لاس نه سوځي، ډېرې زمانه مخکې دې اور کې ومنډي چې پته ولګي چې د لاس سوځي که نه سوځي.
یا زیره دنه مخکې منډم دی د پکې لاس ته منډي ما سره چې د ما لاس سوځي که نه سوځي. بادشاہ پوه شو هلکه مجوسي دا چل وکړي پرېږدم دی نه اوس مجوسي ډېر تښتېده را تښتېد نه داسې نه کېږي. اور ته د اور عبادت کوي ته پکې ځان له لاسو منډه چې ستا لاس سوځي که نه سوځي. دی د اور د مالک عبادت کوي. دی به هغه خپل مالک ته ووایي چې دا اور راته سوړ کا دی پکې لاس منډي چې د لاس سوځي که نه سوځي. هغه مجلس کې هغه مجوسي د هغه ملګري بیا مسلمانان شو. دا د هغه لاس اثر صرف د یو نیک انسان د لاس سره د یو کافر لاس په دې اور کې ملګري کېږي د دواړو لاس نه سوځي. د هغه کافر لاس هم نه سوځي. او دې نه لرې خبره درته وکړم حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د فرعون په دربار کې یو سړی چې د هغه نه موسی علیه السلام ډېر زیات تنګ و ډېر زیات انتهایی. هغه به دا چلو کړو چې د موسی علیه السلام په شان جامې به واچوي او د هغه په شان کونټۍ به یې م راواغېست د هغه په شان پټکې به یې م او د هغه پیښې به یې کولې بالکل د موسی علیه السلام پیښې نخرې به یې کولې. بادشاه به فرعون خندو. موسی علیه السلام چې خدای دې ظالم نه خو زه ډېر تنګ دی دې زما پیښې کوي او زما په شان اوازونه وباسي خلک به پورې خاندي راغونډوي. چې کله رب العالمین فرعون او د هغه ټول ملګري مردار کړ په دریاب یې لو کړ هغه سړی خدای بچ کړ. نو موسی علیه السلام خدای پاک تنګ ومه ا دې پرېښود او هغه نور دې غرق کړل. موسی علیه السلام خو لږ جلالیت پکې زیات و لږ تیز و چانه چې زیات تنګ وم خدایه دې پرېښود او نور دې غرق دا پلیت په دې مور سره دریاب ته لو کړی و که نه دا دې سره پرېښود. رب العالمین ورته وحی وکړه وی د ده لباس او جامه به ستا په شان و نو ما له حیا راله چې دې نه غرق کړو. شکل اگر چې په غلط یې جوړو خو شکل لباس وضع قطع دا د ستا په شان برابر کړی و نو ما له حیا راتله چې ستا غوندې لباس او ستا غوندې جامه او ستا غوندې خبرې څوک یې دې م حالات کړ. هغه سړی بیا وروسته په موسی علیه السلام ایمان راوړو د هغه ډېر زبردست معتقد او تابعدار او د نږدو ملګرو نه جوړ شو. نو چې یو انسان اسې د بل چا شکل جوړ کړي په غلط او پټګۍ یې جوړ کړي نو خدای د هغه شکل احترام کوي. نو چې ته په سچه د یو قوم سره مینه او محبت پیدا کړي شکل د هغې په شان جوړ کړي جامه د هغې په شان جوړه کړي عمل او کار د هغې په شان کړي نو خدای به د هغې سره نه یو ځای کوي. یو صحابي راغی نبي کریم وی دنیا کې وی صاحب زمونږ خو تا سره ډېر محبت او ډېره زیاته مینه هم ده در سره او چې لږ ستا نه جدا کېږو مرو واقعي د صحابو ډېر زیات محبت نو خدای چې دا مونږ جنت ته لاړ شو نو ته خو به په ډېره لویه مرتبه کې ناستې اوچت به ناستې مونږ به لاندې مرتبو کې یو په هغه جنت به څوک چې تا پکې نه تا سره پکې ملاقات نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موقع فرمایل وی چې څوک چا سره محبت او مینه لري جنت کې به خدای هغه سره ملګری کوي. یو بل صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست وی د خدای رسوله قیامت به کله اسلام ورته فرمایي ما اعددت لها تا قیامت د څه تیاری کړی د قیامت تپوس واغه څوک کوي چې څه تیاری یې ونه کړي وی د خدای رسوله څه خالص تیاری مې نه دی کړی قیامت له نه مې ډېرې روجې نیولي دي او نه مې ډېر منځونه کړي دي او نه مې ډېرې نیکۍ کړي دي یو څیز مې دی هو رسوله نور روجې او دغه څیزونه مې ډېر کم دي منځونه. نبی علیہ السلام په دغه موقع فرمایل المرء مع من احبه سړی به د هغه چا ملګري چې چا سره مینه محبت یاد دنیا کې چې چا سره مینه خدای به د آخرت کې هغې خلکو سره ملګری کوي او چې دنیا کې د چا سره کې به خدای د هغوی نه ساتي. دا د پیغمبر علیه السلام وینا ده او دا مضبوطه خبره هم ده د عقل سره صمیم خوري. نو چې نیکانو خلکو سره مینه کې آخرت کې به هم خدای هغې سره ملګري دنیا کې به هم د هغې غوندې کردار ستا خدای خپل کړي د هغې هغه اثر به خدای پتا قایم کړي د هغې په شان خدای خپله معاشره کې وګورئ څومره خلک یا زناکار بدعمله دي یا جوارګر دي مثلا یا غلا او ډاکومار دي مثلا دوی د دې زناکارۍ او د دې غلا او د دې نارواو چې د سکول کالج کې تعلیم حاصل کړی
ځای که نه کم سکول کې دوی ته دا ښودنه شوې ده چې زناکاري کوئ کم سکول او کالج کې دوی ته دا ښودنه شوې ده چې تاسو پوډر څکئ تاسو دا ناروا کوئ کم ځای کې دا زده کړي نه چې ته د دې څیزونو سکول شته نه کالج شته نه چې ته یونیورسټي شته نه چې ته مدرسه شته او نه چې ته درسګاه شته دا چې دا خلک پوډریان غلط بدعمله زناکار دي دا د څه د وجې نه جس کې کینی هغه مجلس د زناکارۍ وي د باندې هغه اثر وشي هغه د جوارګر وي هغه اثر کوي شي هغه ډاکومار وي هغه اثر کوي شي هغه بېدینه وي هغه اثر کوي شي او که یو سړی په ښه مجلس کې کېناست نیکان خلک د هغې سره کېناست هغې خپل لمونځ کوي چې د مانځه وخت چې دی به د بوتلو درېږي هغې ذکر خدای یادوي هغې د خدای او د رسول صفت کې دی به هم د خدای او د رسول صفت کوي نو وروڼو صحبت او مجلس دا تاثیر لري او د صحبت او د مجلس د وجې نه سړی ګورې کمال ته رسېږي نیکانو خلکو سره مجلس او صحبت کوي هغې سره کښېنئ د هغې چې د مجلس کوم اثر دی هغه به خامخا پته کېږي هغې علماو سره کښېنئ د دین څه خبرې به ترې زده کړئ څه مسایل به ترې زده کړئ د خدای او د رسول خبرې به اورې لکې به یاره پیدا شي تقرب الله خدای ته نزدېکت به پیدا شي کم خلک چې ابوجهل سره کېناستل کم خوا لاړل او کم خلک چې رسول الله مبارک سره کېناستل سر د نبي علیه السلام یو بیبي حضرت ام حبیبه رضی الله عنها دا د ابو سفیان رضی الله عنه لور ده او ابو سفیان رضی الله عنه یو وخت کې کافر و بلکې د ټولو د مکې د کافرانو سردار او لوري د نبی علیه السلام بیبي ده صحابیه ده ام المؤمنین یو ځل ابو سفیان راغلی و مدینې منورې د پیغمبر علیه السلام سره څه خبرې اترې کولې نو بیا وی چې راشه د لور ملاقات به مو کوم چا نه تپوس وکړي زما د لور کور کم دی وی هغه مخامخ چې راغی لور کره ننوت حضرت ام حبیبه رضی الله عنها ورته راپاڅېده خو دې وخت ابو سفیان رضی د کافرانو سردار چې راپاڅېده ورته روچته شوه دا پلار یې خپله لور ښکل کړه ځکه ډېره موده پس میلو شو یو بل سره او د ډېرې خوشحالۍ نه یو بل ته وژړل بعضې وخت کې د خوشحالۍ نه سړي جړه ور نو په کور کې یو پوزکې پروت و د کجورو د پاڼ زوړ پوزکې و بل څه کټونه مټونه نو حضرت دا ابو سفیان صاحب چې دی رضی الله عنه هغه وخت کافر ورغې په پوزکې کېناستی ده دا لور ورته بابا لږ صبر وکړه ودرېږه نو دا لاړه پوزکې یې ترې غونډ کړه داسې یو بله ریښه غوندې پرته وې په دې کې او ته بچې دا ولې ستاسو پیغمبر دا عقل او دا دین ښیي چې د پلار سره به دا چل کوي په کار خو دا و چې دا پوزکې غونډ وې او زه راغلی ما ته به دې خور کړی نو خو کولاو پروت و نو ما نه دې ولې غونډ کړ تا د ما بېعزتي وکړه تاسو ته خپل پیغمبر دا ښیي وی نه بابا زمونږ پیغمبر مونږ ته ډېر ښه عقل ښیي مونږ ته یې د مور او پلار داسې آداب را کړي چې په یو دین کې نشته د پلار به قدر کوئ د مور به قدر عزت کوئ اگر که دا مور او پلار ستاسو کافران ولي نو عزت دا و چې زما نه دې پوزکې غونډ کوه هغه ریښه دې راته واچوله دا اوس د هغه صحبت اثر ته ګوره د نبي علیه السلام سره مجلس جوړ شو هغه عزتمند پلار چا نه چې پیدا دی کافر دی اوس هغه عظمت په لږ کې نشته کم عظمت چې د یو مسلمان سړي د خپل مسلمان مور پلار سره ورته وی بابا خبره دی بالکل درسته پکار دا دی چې تا ته دلته کې ښې ښې خشته بسترې واچوم خو شته راکړه نه او دا پوزکې مې د نه ځکه غونډ کړ چې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د ناستې پوزکې نو زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې ستا غوندې کافر د پیغمبر علیه السلام په مسله د پاسه کې په هغه پوزکي ستا پرېښودو ته تیاره نه بل څه شته نه چې درته واچوي دغه ریښه ده په هغې کښېنه نن سبا خلک د لرې دوست د وجې نه مسلماني قربان کوي یو دوست د وجې نه مسلماني قربان کوي هغې خپل پلار دی او څونه عزتمند پلار دی لیکن د نبي علیه السلام مسله باندې پرېښودو ته نه تیارېږي دا د پیغمبر علیه السلام د هغه صحبت او مجلس اثر نورونو صحبت او مجلس دا د تقوا دپاره یو بهترین سبب دی قرآن حکیم په زړه کې تقوا پیدا کړي د خدای یره او د هغې بهترین سبب وکونو مع الصادقین د رښتونو خلکو ملګری شي اوس دې زمانه کې د کشر کول نه خلک ډېر زیات فریادونه کوي څوک د زامنو نه فریاد کوي
څوک د کشرانو دې ټول سبب ګوري مونږ په خپل مونږ د خپل بچیو دا کشران چې ته نیک مجلس ته ونه لېږل پکار ده چې سار پاسي جماعت ته ولېږه چې در حفظ مدرسې ته ولېږه چې مازدیګر راشي چې د جماعت کې کېناو دا به نیکان وي ماشومانه لکه تاسو وینئ که چې کوم قرآن لځي کوم جماعت ته ځي واړه واړه د 14-15 کاله لکان یو خشته خشته ګیرې پرېږدي ټوپۍ په سرې نه پلار ته کنځل کوي نه مور ته کنځل کوي مور او پلار ته خوشحاله او ته ګنده مجلس ته ورخوشې کې پړې په واجه چې کوم خوازونه دي به تپوس د خپل بچي نه کوي په ګنده ماحول ورسر شي بیا نه خدای پیژني او نه رسول پیژني نه پړه کې د خدای یره پیژني نو د ښه تقوا حاصلولو بهترینه ذریعه دا د علماو نیکانو صالحینو مجلس دیم دې خلکو سره تعلق جوړول هغې سره خپل موافقت کول او هغې سره ناسته ولاړه او بد نه ویل د هغې تابعداري کول هغې سره مجلس جوړول په دې خدای خوشحالېږي ځکه یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په بخاري شریف کې حدیث دی وی که چا د خدای دپاره چا سره مینه او محبت وکړه نو ایمان یې ډېر مضبوط او کامل او که چا د الله دپاره چا سره بغض وکړو نو دم خپل ایمان ډېر مضبوط کامل لکه یو نیک سړی دی ته ورسره مینه په دې خیال کوې چې دا نیک دی د خدای دپاره ورسره مینه کوې ستا ایمان مضبوط او کامل شو او یو د دې نیک سړي او دې سړي د نیک سړي سره روانه ده نو تام خپل ایمان کامل نو نیکانو خلکو سره مینه کول محبت کول د هغې صحبت مجلس کول د هغې سره ناسته ولاړه کول دا د دنیا او د آخر د کامیابۍ ذریعه ده خدای پاک زموږ ښه صحبت نصیب وګرځوي دا خو لویه مسله ده چې نبی علیہ السلام حاضر او ناظر ګڼل جایز دي که نه بالکل نه غلطه خبره ده حاضر او ناظر صرف د خدای صفت هر ځای کې حاضر څوک دی صرف الله هر ځای کې لیدونکی څوک دی صرف رب العالمین دا د خدای صفت دی دا صفت که ما سوا د خدای نه بل چاله ورکې که نبی علیہ السلام دی که بل چاله ګوره پیغمبر علیہ السلام په ډېر لوی حیثیت لري ډېر لوی یو د خدای نه مرتبه لاندې د بل د ټول هر چا له پاسه دی لیکن خدای دی د خدای صفت ولا ورکولی شي نه نو چې کوم د الله مخصوص صفتونه هغه الله له ورکول پکار دی ما سوا د خدای نه بل چاله ورکول نه وي پکار که یو سړی نیک کار کوي او د هغه په زړه کې بې اختیاره داسې خبرې راشي چې خلک به وایي چې یاره دا خو نیک سړی دی نو دا ریاکاري ده که نه دا ریاکاري بالکل نه ده یو دا وره چې په فرض عبادت کې ریاکاري نه راځي ښه لکه یو سړی فرض لمونځ کوي فرض روژه نیسي فرضي زکات ورکوي نو که دا څوک اینې او که نینې دې کې ریاکاري نه راځي فرض خامخا کې که ته وایې خلک به وایي چې دې لمونځ کوي نو جمع به پرېږدې څه بلکې بعضې علما وایي چې زکات بعضې وخت کې د خلکو په مخ کې د مالدارو مخ کې ووایه ووایه چې دا زکات یې دا قبول کړ دې کې به دا فایدې چې بل مالدار سړی ووینې به هم زکات ورکړي ور نیت ښه شو او بعضې وخت زکات د خلکو مخ کې ورکوه چې ستا نه د خلکو تهمت ختم شي بیا به خلک وایي چې دې زکات نه ورکوي نو د ریا تعلق د زړه سره دی که ستا زړه کې دی چې خلک دې ما وویني چې زه نیک سړی هم په نفلونو کې راځي او خلک وایي چې دا بزرګ دی او نیک سړی دی نو دا ریاکاري شوه او که ستا زړه کې دا نی او غیر اختیاري ستا زړه دا خبر راځي چې یاره خلک به وایي چې دا نیک دی نو دا خو خامخا راځي دا څه خبره نه ده بلکې یو حدیث کې راځي وایي چې کم سړی نیکي کوي نو خدای پاک په اسمان کې فرشتو ته آواز وکړي چې دا فلانکې سړی نیکي کوي زما ورسره مینه تاسو مو سره مینه وکړئ فرشتې بیا نورو فرشتو ته آواز وکړي نورې فرشتې راشي او په دنیا کې د مسلمانانو نیکانو خلکو په زړه کې هغه سړي سره محبت او مینه پیدا کړي هغه مینه محبت خو د نیکۍ د وجې نه پیدا کېږي نو ریا د زړه شی دی که ستا زړه کې دی چې بل ته د عبادت خیر خو ریا شوه او که ستا زړه کې نی دا قصد نی او غیر اختیاري دا سوچ راځي دا په ریاکارۍ کې نه راځي ولکل قوم هاد د دې نه وایي دا معلومي چې هر قوم کې پیغمبر دا په پخوانو قومونو کې به هر قوم ته نو خو په اکثرو قومونو کې به یو پیغمبر و دا نه چې هر قوم کې به د جرهم قبیله کې خپل پیغمبر نو اسماعیل علیہ السلام راغی هغوی ته پیغمبر ابراهیم علیہ السلام د عراق نه مصر ته ولېږه نو هاد معنا هدایت کوونکی
دا هدایت کوونکي به هر قوم ته کله پیغمبر او کله به د پیغمبر نائب به. دی وی چې نه هات معنا په جهاد هغه چاته وي چې چاته څوک د قرآن او د اسلام نیغه لار ښیي. لیډر ته نه وي، هر لیډر ته ګوره هدایت کوونکي هغه چاته وي چې هغه چاته د قرآن او د سنت لاره ښیي. دا چې خدای د کافرانو ډېر مشران تېر شوي دي، دا څوک د بوتانو والا مشر او څوک د گوتم بدھ او څوک د روسیانو مشر څوک بل، هغه ته د شریعت په اصطلاح کې هادي راهنما ورته نه ویل کېږي. یو زمونږ راهنما دی لیډر، او یو د دین راهنما او د مذهب پیشوا دی. د دین راهنما او مشر هغه چاته وی چې هغه خدای او رسول چاته ښیي، د خدای او د رسول لاره چاته ښیي. که په نوکونو کې خیرې وي او داسې یا غسل ورسره کېږي که نه، بلکل ورسره کېږي، خو خبر ده چې نوکونه اخلی. په هفته کې یو ځل نوکونه اغېشتل دا مستحب دي، بلکې د زیارت پر ورځ اغېشتل مستحب دي. او څلوېښتو کې یو ځل، څلوېښتو ورځو کې یو ځل خو به یې خامخا اخلي. که څلوېښت ورځې تېرې شو چا نوکونه وانغېشتل یا نور زیاتي څیزونه ویښته میښتې کټ نه کړل، نو بیا ګوره ډېره لویه ګناه ترې جوړېږي. او که هسې په نوکونو کې خیرې وي څوک اودس غسل کوي نو اودس هم کېږي غسل هم کېږي. البته زمونږ فقها لیکي چې کوم سړی اوړه اغږي خمبیره اوړه دې کوشش کوي چې هغه دې نوکونه خامخا اخلي او یا دې په صابون یا په بل څیز نوکونه پاکوي، ځکه د اوړو د وجې نه کله د نوک دې لاندې سې ته بیا اوبه نه وررسېږي. ښه دا ده چې خپله صفایي کوئ. که یو سړی وي ټول عمر حرام وکړي او په هغه روپو باندې بنګلې او دوکانونه هم جوړ کړي او بیا دا سړی څه د نیکۍ کارونه شروع کړي، دی پې پاکېږي او که نه پاکېږي. ګوره نیکي په خپل ځای ده او ګناه په خپل ځای ده. که یو سړي مثلا په حرامو باندې بنګلې او بلډینګونه جوړ کړي، هغې بلکل د حرامو دي چې د چا نه کوم حرام کړي هغې ته د خپلې پیسې ورکړي، یا هغې ته دې لاړ چې د هغې نه دې معافي وغواړي چې ستا په ما یو شی دې ماته وبخه، یا دې وله ورکړي. او نور دا دی د حرام متعلق یو حدیث ترته هم ستا د زړه اشک به پیوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی، وی صاحب که د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخ او شهید شم کوم خوا به ځم؟ وی جنت ته. چې سړی روان شوی دې خوا دا سړی راوګرځوی چې راویې وی تا څه وی؟ وی ما وی چې که د خدای په لار کې جنګېږم مخ په مخه او زه مړ شم نو کوم خوا به ځم؟ وی که ته د خدای په لار کې جنګېږې مخ په مخه تښتې نه او مړ شي او بیا د خدای جم دی کی بالفرض او بیا جنگیږي بیا شهید شي، بیا د خدای جم دی کی او بیا جنگیږي او بیا شهید شي، جنت ته بځې. خو که د دې ګوتې د بند عمره پردې حق د سړي نو هله بځې چې د هغې حساب کتاب د سره وي. د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس